په کندوز کې د ګچ کارخونې مسؤلین وایي د اسلامي امارت له لوري د دوی ملاتړ او د بازار غوښتنې ته په پام خپلو تولیداتو کې زیاتوالی راوستی. د دوی په خبره د حکومت لخوا پانګوالو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شوي او اوس د پانګه اچونې په برخه کې د دوی ښه ملاتړ کیږي. کاروبار شکر است، الحمدلله خوب است، نرمال است، میشه خوب کاروبار است، شکر است، آرامش است، وطن کاروبار روز به روز ترقی کرده رفته است. پیشی کارا نبود، همین 2 سال میشه الحمدلله بسیار رشد کرده، تقاضای گچ مردم زیاد کرده. ما از وظیفه خود، از کار خود، از امارت بسیار خوشحال هستیم. بل ورته سیمهیز چارواکي وایي د تیرو کلونو په پرتله کندوز کې د ګچ کارخونې ډیرې شوي او د خلکو لیوالتیا د ګچ د ډبرو د استخراج او د هغه د تولیداتو په برخه کې زیاته شوې ده. هو الحمدلله دلته بار بار تجاران موږ ته راغلي دي او کوشش کوي په دغه باره کې په اختاش کې موږ د ګچو معدنونه لرو. خلک کوشش کوي چې فابریکه په ګچو فابریکه په اختاش کې هم جوړه کړي او علاقمندان هم ډېر دي، خوشحاله هم دي د کار څخه. د کندوز ګچ الحمدلله په شمال کې سار نه لري، ډېر بهترین ګچ دی او ښه نتیجه هم ورکړې ده. داسې تخار او تر بدخشان پورې دا ګچ استعمالیږي او خلک ډېر خوشحاله دي ځینې. هغو کسانو ته چې په دې کارخونه کې د کار زمینه موسیده شوې خوښ دی او له اسلامي امارت څخه غواړي چې د معدنونو استخراج او د تولیدي کارخونو رامنځته کولو ته پاملرنه لا زیاته کړي تر څو ټولو وګړو ته په کور دننه د کار زمینه برابره شي. الحمدلله بخیر، من خوشم. الحمدلله موږ ډېر خوښ یو چې په کور دننه د کاروبار زمینه برابره شوه. نور ځوانان اړتیا نه لري چې د کار لپاره ترکیه او ایران هیوادونو ته لاړ شي. الحمدلله یگان امارت اسلامی در سمت کندوز که آمده، شکر کارا دیگه الحمدلله پیشرفت داد. یگان دا 15 نفر در اینجا یک کار مشغول مصروف هستند. شکر ما یک غاربی گذاره یک پرده روزگار داریم. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را په دېخوا هیواد کې ګڼې تولیدي کارخونې رامنځته شوي او پانګوالو ته تر بل هر وخت لازمې اسانتیاوې هم برابرې شوي دي.